پا قرآن کویراتا امر پونی کیوتا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د کونړ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د دې ولایت د مرکز په ګډون په 15 ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره د حجاب رعایتولو، عامه پوهاوي او د خلکو د شکایتونو اوریدلو په موخه بیلابیلې اصلاحي ناستې ترسره کړي. د هرات ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست رئیس الحاج شیخ عزیز الرحمن مهاجر د هرات ولایت رباط سنگي ولسوالۍ ته د محتسبینو د چارو د ارزونې او د خلکو د ستونزو اوریدلو په موخه سفر وکړ. شیخ مهاجر د رباط سنگي ولسوالۍ او د یادې ولسوالۍ د تورغونډۍ بندر ولسي خلکو سره ولیدل، د هغوی ستونزې او شکایتونه یې واوریدل او د رسیدنې ډاډ یې ورکړ. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په دې ولایت کې د ابتدایي محکمې له رئیس او د دې ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په کارونو کې د همغږۍ او د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د اورولو په موخه یو ځای ناسته ترسره کړه. د پکتیکا ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې له ورزشي کلبونو او هټیو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. دغه راز د بدخشان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې د روغتونونو له مسؤلینو سره پر ښځینه کارمندانو باندې د حجاب رعایتولو په موخه ناستې ترسره کړي. په دې اصلاحي ناستو کې محتسبینو له هغوی وغوښتل چې پر خپلو ښځینه کارمندانو حجاب رعایت کړي او د هغوی لپاره ځانګړی کاري چاپیریال برابر کړي. بلخوا د کاپیسا ولایت د امر بالمعروف رئیس شیخ جمال الدین مظهری د دې ولایت له مسؤلینو سره په جوړه شوې ونیزه مشورتي ناسته کې د ټولو اماراتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې له دوی سره د وزارت لوري د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه د شوو سپارښتنو په پلي کولو کې مرسته وکړي چې ترڅو پورې په ټولنه او د نظام په داخل کې د شته منکراتو مخه ونیول شي او شوې سپارښتنې په پوره توګه پلي شي. مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا وزیر مولا والی مولا رهبر دی مولا منصور مولا جلال مولا عمر دی.